السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې په جده کې هم کوټه لرو، په قصیم کې هم کوټه لرو. یوه شپه هلته یوه هلته. اوس موږ دا کوټو ته ورسو، مسافر یو که نه یو مسافر. محترمه دا مسله به لږ درته واضح کړم. دارالاقامه د وطن ځای هغه بلل کېږي چې ته د 15 ورځو نیت کې وکړې. په جده کې تا کوټه ونیوله، د 15 ورځو نیت کې وکړې، د 15 ورځې کې تېرې کړلې. نو اوس دې په دې کوټه کې بستره پراته ده، دیګ و، چایبر و، د چای و د څښلو شیان پراته دي. نو ته چې هرې خوا ته ولاړ شې، دلته راسې، بېرته مقیم بلل کېږي، ځکه دا ستا دارالاقامه سو. او که په قسم کې تا کوټه نیولې، پاکې دې 15 شپې کړي، هغه د اغوستلو د پرېوتلو سامان دې پروت وي، نو هر وخت چې ورلې ته هلته مقیم مسافر نه بلل کېږي. او که په جده کې هم تا کوټه نیولي، په قسم کې دې هم نیولي، د اول وار دې د 15 شپو نیت نه یې کړی، نو بیا ته ځې او راځې، یوه شپه دلته یوه هلته، بیا په دواړو صورتو کې، په دواړو ځایو کې ته مسافر یې، مقیم نه بلل کېږي. ما په خبره به دې بیا سر نه یې خلاصوي. محترم پروش کال پوښتنه کړې وله، ول زه په هرات کې منشي یم، په کندهار کې مې کور دی. هفته په هرات کې یم، بیا یوه هفته په کندهار کې یم. کندهار خو خپل بابانۍ د پلار وطن دی، خو مقیم دی. و هرات ته چې زه ورسم، مقیم که مسافر یم. ما ورته وویل چې که په دا هرات کې چې ته منشي کوټه دې نیولې ده، د اغوستلو، د څښلو، د هر څه سامان کې پکښې دي، که ته اول وار د 15 شپو نیت کې کړی، اوس نو که د 1 ګنټې دپاره ورسې، هم ته چې بلل کېږي، مقیم بلل کېږي، مسافر نه بلل کېږي. او که دې له اوله سره څخه نیت نه د 15 شپو نه کې کړی، بیا نو که هر وخت ورسې، مسافر یې، مقیم نه بلل کېږي. مجموع العنهر جلد اول صفحه 243 کتاب الصلاة. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.